السلام علیکم محترمو دوستانو، امید ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ او د صحت جامې هم په تن وي. تر ټولو مخکې ټولو ته سلامونه وایم. د سلام څخه وروسته دغه ویډیو به د هغه چا لپاره وي چې هغوی د طب پوهنځي کې دي او غواړي چې په بهر کې تخصص وکړي یا specialization وکړي. نو زما نوم ډاکټر عطاءالله احمدزی ده. I am post graduate senior ophthalmology resident final year. I am member of Pakistan Medical and Dental Council and member of Ophthalmology Society of Pakistan. دغه زما د University of Health Sciences لاهور زمونږه awarding university ده چې دا په لاهور کې ده او په دې تصویر کې دغه زمونږه کلنی یا annual ophthalmology conference in لاهور ده. all of our department members. post graduation in abroad یا په بهر کې تخصص، دا کلمه چې کله مونږ تاسو وایو ولې د څه لپاره باید مونږ تخصص وکړو او ولې په بهر کې وکړو، نو راځئ دغه د یو سوال په بڼه مونږ وکړو. why post graduation؟ ولې مونږ باید تخصص وکړو، ولې post graduation ته لاړ شو، ولې residency وکړو، څه ضرورت ده؟ نو د دې لپاره مختلف دلایل شته چې زما په ذهن کې څه راځي. اوس لکه تاسو ګورئ زما پروفیسر راشد قمر راو he is teaching us، مطلب هغه موږ ته درس راکوي، هغه موږ ته عملی ډول how to examine patient، مختلف پړاوونه دي دغه. هغه ډاکټر صاحبان چې دلته راسي هغوی به دا وګوري پخپله چې څه رقم له دغه سټیجونو څخه دوی تېرېږي. مونږ په هفته کې هول ډپارټمنټ ټول ممبرز دا کلاس لرو فرایډے اینډ منډے او په هغه کې مونږ هغه ایشوز یا هغه ډیفیکلټ کیسز او هغه مونږ ډسکس کوو. دا زمونږ د ایوننګ راوند ده. ایوننګ راوند سهار کې هم راوند کېږي، ایوننګ راوند دوباره وي چې په هغه کې ټول members should be present and you have to give evidence to all department members. او دا زمونږ د ډپارټمنټ هغه پالیسی ده چې هر څه هغه مونږه کوم زمونږ ګروپ چې ده هماغه ته اپلوډ کوو. د هغه څخه یو منظره ده. why post graduation؟ ولې تخصص؟ نن سبا وګړي خلک هغه های کوالټي هیلث کیر ضرورت لري. هغوی هر چیرته ځي، هر چیرته چې وي های کوالټي هیلث کیر وي هغوی غواړي ده. هغه که په افغانستان کې وي، که هلته دوی ته مهیا شي نو ډیره ښه ده، او که هلته دوی ته مهیا نه سي نو هغوی نورو هیوادونو ته لکه انډیا، پاکستان، حتی ترکیې ته د های کوالټي هیلث کیر پسې دوی ځي، ځکه هر څوک غواړي چې یو ښه ډاکټر ته ورسي. زمونږ د نبي علیه السلام هم دغه خواهش و چې ما ته یو ښه طبیب راولئ، یعنی یو ښه ډاکټر راته راولئ. لکه څرنګه چې میډیکل نالج لرنینګ دا ډیر یو چیلنجینګ دی، د هغه اپلای کول په پیشنټ باندې کوم نالج چې ته لرې هغه خپل یو چیلنج ده. او کله چې دغه میډیکل نالج ته حاصل که هغه د اپلای که په پیشنټ باندې د هغې اپلای کول یا د هغې په جامعه یا سوسایټي کې دا یو تر ټولو لوی مشکل کار ده. نو د دغه مختلفو چیلنجونو د له منځه وړلو لپاره په دنیا کې سب سپیشالټیان له منځته راغلي دي. نو که چیرې ستا فار ایگزامپل که یو مونږ ووایو که چیرې ستا ښی طرف خوږیږي دغه طرف ته ورشه، که چپ طرف خوږیږي دغه ته ورشه، په طور د مثال. نو یو نو په نور دنیا کې د هینډ سپیشلیست ځان ته وي، ارتوپیډیک د پښو ځان ته وي. یا موږ مثال ورکولی شو کله چې مونږ جنرال میډیسین مونږ وایو. جنرال میډیسین یو ډیر براډ ورډ ده. څوک چې په افغانستان کې جنرال میډیسین میډیکل سپیشلیسټان دي چې په نور دنیا کې هغه ته جنرال فیزیشن وایي. نو هغه
د وجود ټول هغه سیستمونه چې د هغوی باره کې کافي معلومات نه لري خو هغه سطحي دي، سوپرفیشل دي. نو کارډیولوژي یو ځان ته بحث ده. کارډیولوژي نو کله چې کارډیولوژي ته لاړ شي، په کارډیولوژي کې نورې سب سپیشلیټیانې دي لایک پیټس کارډیولوژي. هغه څوک چې کارډیولوژي سپیشلایزیشن یې کړی دی هغوی بیا ځي فیلوشپ کوي په یو پیټس کارډیولوژي کې 2 کاله. هغوی ځي الکتروفیزیولوژي ته، هغوی ځي انټرونشنل کارډیولوژي ته. یعنی څومره چې تاسو مخ ته ځئ، یعنی کله چې ستاسو نالج انکریز کیږي، ستاسو نالج زیاتیږي، علم زیاتیږي، په هماغه اندازه تاسو هغه د خپل اګنورنس یا د خپل جهالت په تر ته لګیږي چې څرنګه زه په دې شی نه پوهېږم. په طور د مثال کله چې زه په سکول کې وم یا 12 نه فارغ شوم، ما ویل آی نو ایوریثینګ. خو چې کله میډیکل کالج ته راغلم، ما ډېر یو عجیبه شیان وو، نوي شیان. او کله چې د میډیکل کالج نه فارغ سو، بیا نوي همداسې اوس په افتالمولوژي یا آی کې سپیشلایزیشن کوو. دلته چې راغلو نو ډېر هغه څه موږ نه ظاهریږي، څومره چې ښکته په علم کې ځې هغه ته کوم آثار چې دي تاسو ته ظاهرېدلی سي. لکه څرنګه چې پوسټ ګراجویشن یا ریزیډنسي یا تخصص کول د هر ډاکټر یو بنیادی حق ده. په دې کې هیڅ ډول د عمر یا ایج لیمیټیشن یا د اټمپټ لیمیټیشن دټ چې تا په 3 اټمپټ ورکړه، 4 اټمپټ او 5 اټمپټ سره یو آر ناٹ الاؤډ، یعنی ته اجازه نه لري. نو مطلب دا نه ده چې هر څومره یو انسان کولی شي هغوی مهنت کولی شي. دلته پاکستان کې تقریبا د نن یو 13 کال یو نفر و، د هغه زوی او د هغه پلار په یو ځای هغه پارت 1 اگزام پاس کړ د تخصص لپاره، هغوی تخصص پروګرام ته داخل سو. نو دا لازمه نه ده. نو په افغانستان کې زما په خیال باندې دغه یو شرط شته چې دومره اټمپټونه او دومره ایج دې زیات وي، نو ته نشي کولی، چې دا نامناسب کار ده. او حکومتونه باید خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل ټریننګ سنټر زیات کړي، ځکه د خلکو تقاضا زیاته ده، ډیمانډ زیاته. هغوی وایي چې موږ ته های کوالټي هیلث کیر غواړي. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې کافي سهولتونه نشته، نو محترم ډاکټر صاحبان باید انټرنیشنل یا بهر ته لاړ شي د های کوالټي هیلث کیر لپاره، چې هغوی ښه انټرنیشنل سټنډرډ ټریننګ ترلاسه کړي او د هغه سپروایزر نه چې هغه انټرنیشنلی خپله ټریند وي. فار ایگزامپل مای سپروایزر هغه چې دا MBBS کړی، MBBS نه وروسته FCPS کړی، FCPS نه وروسته ویټروټینا کې سپیشلایزیشن کړی ده، او FRCS افتالمولوژي د UK نه ټرینډ ده، او میډیکل ایجوکیشنست ده. مطلب هغه په اکیډمیک لیول ډیر های دي. نو د هغوی څخه ته هر څه حاصلولی سي، چې هغه نه یوازې تا ته سکلز، هغه تا ته سکلز در زده کوي، هغه تاسو ته پروفیشنل نالج، هغه تاسو ته اټیټیوډ، هاو ټو اپلای یور نالج ان سوسایټي. نو دا هغه شیان دي چې لازمي دي چې د هر ډاکټر لپاره، نه یوازې دا چې ته به نالج لري، خو د هغه اپلای کول یا د هغه په جامعه کې تطبیقول دا هم یو هنر غواړي چې دا په پوسټ ګریجویشن کې تاسو حاصلولی سي. هاو ټو کمیونیکیټ وذ سوسایټي، له خلکو سره څه رقم ته کمیونیکیشن وکړي پروفیشنلی. اصلي موضوع چې زمونږ ده هغه جیکټ ده. جیکټ چې ده دغه جاینټ سنټرلایز اډمیشن ټیسټ ده. په دې کې هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی غواړي په پاکستان هیواد کې د ماسټر اف سرجري، یعنی په سرجري بخشونو کې، MD بخش کې، په داخله بخش کې MDS، یا په ماسټر اف ډینټل سرجري، یعنی که چیرې دوی د ستوماتولوژي له بخش نه فارغ شوي، په دې بخشونو کې غواړي د پاکستان په انسټیټیوټونو کې داخله واخلي، نو دوی دغه اگزام باید پاس کړي. په دلته په ماسټر اف سرجري کې مختلف د جراحي مختلف پرنسپونه شامل دي، چې په هغه کې کارډیک سرجري، افتالمولوژي، ENT، obstetric gynecology، انستیزیا وغیرہ وغیرہ. په MD کې
هغه د داخلي مختلف بخشونه دي لکه پلمونالوجي، کارډیالوجي، ګاسټرونټرالوجي، جنرال میډیسن، جنرال پیډز، همداسې نور. دغه اگزام چې داسې دغه د جوینټ سنټرالایزد اډمیشن ټیسټ دا د مختلفو انسټیټیوټونو یو جوینټ اگزام ده چې خپله د کیمو یا کینګ اډوارډ میډیکل یونیورسټي لخوا اخیستل کیږي. دغه یونیورسټي چې ده په 1860 کې جوړه شوې ده او د پاکستان تر ټولو پخوانۍ یونیورسټي ده. او کله چې دغه اگزام تاسو پاس که د هغه نه وروسته یو پروګرام ده چې هغه ته وایي سنټرل انډکشن پالیسي، چې هغه بیا وروسته مونږه د هغه باره کې بحث وکړو. کله مو چې دا اگزام پاس کړو، دا اگزام د 3 کالونو لپاره ویلډ ده او په دې کې دغه اگزام چې د هر کال 4 اگزام اخیستل کېږي، یعنې هر 3 میاشتې وروسته. او دا اگزام چې تر ټولو ښه خاصیت یې دغه ده چې د نان کمپیټیټیو ده. نان کمپیټیټیو مطلب دا ده چې هیڅ ډول تاسو رقابت نه کوئ له چا سره. خپله تاسو 80% نمرې اچیو کړلې نو یو آر پاسډ. دا تصویر کې کالج اف افتالمالوجي اینڈ الائیډ ویژن ساینسز لاهور ده، کیمو. This is my picture when I have appeared in my IMM exam talks. No, alhamdulillah, I have passed that. So this is also chemo King Edward Medical University, a view of that. And this is Maqbul Ahmad block. دا یو ډیفرنٹ سټوري ده. مقبول احمد دا یو افتالمولوجست ده په USA کې او د I think more than $10 million هغه دې ته ډونیټ کړي دي او دغه د هغه په نامه باندې دا جوړ شوی ده چې ډېر په نیو سټنډرډونو باندې ده او د هیڅ ډول دا مطلب پروفیټ نه ده اخیستی، خالص دغه یو ګفټ ده او دا خپله همدغه مقبول احمد د همدغه یونیورسټي نه فارغ شوی چې اوس په US کې آی ډاکټر یا افتالمولوجست ده. وی اپریشیټ. مونږ هم غواړو چې په افغانستان کې داسې یو خیرخوا خلک پیدا سي چې داسې یو ډېره سرمایه ګزاري وکړي او خلکو ته یې ګفټ کړي. د دې اگزام لپاره مختلف الیجیبلیټیانې چې دي هغه تاسو باید کوم څه له ځانه سره ولرئ، یعنې کوم خلک لایق او وړ دي د دې قابل دي چې په دغه اگزام کې کینی. اول باید تاسو MD ډیګري ولرئ، یعنې د پوهنتون څخه فارغ شوي، هاوس جاب سرټیفیکیټ ولرئ، تاسو باید هاوس جاب کمپلیټ کړی وي، افغانستان میډیکل کاونسل لایسنس له ځانه سره ولرئ او په ځان کې پاسپورت ولرئ. نو دغه تاسو مطلب دغه اگزام ته الیجیبل یې او که دغه اگزام تاسو پاس که بیا تاسو په انډکشن کې برخه اخیستلی سئ. سنټرل ټیسټ کله چې تاسو راځئ اگزام ته نو په اگزام کې 125 کوېشن دي، MCQs دي او 3 ساعته تاسو وخت لرئ او دغه تاسو د پیټرن اف کوېشن تاسو له دغه کیمو لینک څخه اخیستلی سئ. دا یو نان کمپیټیټیو اگزام ده لکه څرنګه چې ما وختي تاسو ته عرض وکړو او که چیرې تاسو 80% مارکس اچیو کړلې یو آر پاسډ. او د دغه هغه طریقه کار یې څنګه ده، دغه اوس آنلاین اډمیشن ده، 3000 پاکستانی کلدارې د اډمیشن ده. تاسو باید نیشنل بینک اف پاکستان کې دغه پیسې داخله کړئ. هغه کله چې تاسو هغه رسید حاصل کړئ بیا به هغه اپلوډ کوئ. چې کله مو اپلوډ کړ ټول معلومات هم انفارمیشن پرسنل انفارمیشن هم هغه ته اپلوډ کړل، د دغه او دغه کوم تاسو آنلاین اډمیشن یې وکړو او هغه هارد کاپي د بینک دا به ټول تاسو ډاکومنټس بای پوسټ دلته TCS د پاکستان کې دغه رجسټرار د کیمو ته ولیږئ. تاسو TCS کولی هم سئ. کله چې تاسو اسناد کنفرم شو او هغوی اطمینان حاصل کړ چې تاسو ټول اسناد اصلي دي او تاسو د دې وړ یې چې په دغه اگزام کې کینئ، نو د هغه څخه وروسته تاسو ته د اگزام څخه یو هفته مخکې کارډ راځي. دغه کارډ به تاسو په کلر پرنټ کړئ او
چې کله مو دا پرنټ کو سره له آی ډي کارډ دلته څوک چې آی ډي کارډ لري CNIC او د موږ تاسو افغانانو لپاره اگزام په اگزام کې پاسپورت لرل لازمي دي ځکه چې هغه ستاسو هغه آیډنټیټي کنفرم کی. دغه معلومات دي چې تاسو کولی شئ د کنټاکټ هیلپ ډیسک د اسسټنټ رجسټرار یا ډیپټي رجسټرار اکیډمیک سره تاسو رابطه وکړئ په لاندې نمبر باندې او یا په ایمیل اډرس باندې. سو دغه لاهور کنټرولر اف ایگزامینیشن کنګ اډوارډ میډیکل یونیورسيټي څخه تاسو باقي معلومات اخیستلی شئ. اوس راځو دې ته چې مثلا تاسو دا ټول مراحل وکړو ته اوس راځئ په ایگزام کې کینې ایگزام پرچې ته مخامخ ناست دي. څرنګه ده په ایگزام کې 125 MCQs دي 3 ساعته وخت لري. په دې کې سوالونه یا پوښتنې له کومو برخو نه دي؟ پارا کلینیک او کلینیک څخه دي او په دې کې یو شی نسته چې هغه پبلک هیلث ده چې په افغانستان کې هغه ورته وایي دغه نسته چې نور له هر بخش نه سوالونه شته. دغه که د پارا کلینیک دی اناټومي فیزیولوژي پاتالوژي فارماکالوژي بایوکیمستري د دغو ټولو بخشونو نه او د تا کنسپټ باید کلیر وي. همدا ډول په جنرال میډیسن پیډیاټریکس obstetrics جنرال سرجري افتالمولوژي ENT د دغو ټولو فیلډونو څخه ډیفرنٹ کویشن وي او کویشن داسې دی چې هغه جست یو آر آن بیډ سایډ ان یو آر منیجینګ ا پیشنټ نو هغه تاسو ته کلینیکل سناریو درکوي. داسې نه ده چې مثلا ساده MCQs یو کلینیکل سناریو درکوي. کلینیکل سناریو په اساس باندې به ته کویشن سالو کوي. که چیرې ستا کنسپټ کلیر نه وي نو تا لپاره به ډیر زیات مشکل وي تر څو دغه سوال حل کړي ځکه چې هغه پوښتنې داسې دي چې هغه ټولې کلینیکي دي. نو د دې لپاره محترم ډاکټر صاحبان هغه څوک چې په میډیکل کالج کې دي هغوی باید انټرنیشنل سټنډرډ فالو کړي او انټرنیشنل بوکس کوم ریفرنسز دي هماغه فالو کړي. او دغه کله چې ستاسو اگزام کې اپیر شولی مثلا اډمیشن مو هم وکړو په څنګ کې ورسره کارډ مو هم راغی په اگزام کې هم کېناستلی اگزام ماشاءالله ډېر ښه ورکړه نو دا شی به تاسو ریزلټ راوځي. دغه زما ریزلټ ده چې تاسو وینئ په دغه ریډ کلر کې زما ریزلټ ده او ریزلټ چې اناونس کېږي دلته within 24 hour. they are not giving you a tough time. تاسو ته سخت وخت نه درکوي. نو تاسو که پاس شولی اگزام لپاره د اگزام څخه نو your life will be very easy then and you will enjoy in Pakistan training residency. او په دې کې تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله تاسو اگزام پاس کړئ هغه نه وروسته you are allowed چې که تاسې سرجري بخش ته ځئ او میډیکل بخش ته ځئ یعنی داخلي بخش ته او تاسو ته مختلف پریفرنس درکول کېږي. فار ایگزامپل ستا کارډیک سرجري خوښه ده بیا د کارډیولوژي خوښه ده بیا د څنګ کې ورسره افتالمولوژي خوښه ده یعنی هغه ستا پریفرنس ته ګوري. نو د هغه په اساس باندې په هر کال کې 2 ځلې انډکشن کېږي چې هغه یو بیله. نو نیکسټ باید موږ تاسو څه شي باره کې معلومات حاصل کو هغسې دا وټ از انډکشن څه ته وایي په کال کې څو ځلې کېږي. what I have to study during medical college یو نفر د میډیکل کالج کې د کوم شیان باید هغه سټډي کړي. how to prepare کوم کتابونه کوم ریفرنسونه او په څه ډول دا سټډي وکړي او بل how to prepare for exam which references له کومو کتابونو څخه باید استفاده وکړم او که چیرې during medical college due to any problem له هر پرابلم مثلا څه چیلنجونه وه د هغه څخه بغیر ستا کنسپټ نه ده کلیر ان د پارا کلینیک او کلینیک کې نو ته باید څه وکړې او دومره ویټ نسي کولی چې هر څه مثلا بیا خپله سټډي وکړي. نو د هغه لپاره د حل لارې څه دي؟ د هغه لپاره ډېره اسانه حل لاره زده چې هغه یو ډاکټر انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز لاهور دا یو اکیډمي ده. نو د هغه باره کې بیا انشاءالله په راتلونکي موږ تاسو بحث ولرو. دا هغه لنډ معلومات وو چې ما تاسو ته وړاندې کړو. امید ده چې
زمونږ یو آباده، خوشحاله او سرلوړې جامعه ولرو چې په هغه کې زمونږ او ستاسو هیوادوال نورو هیوادونو ته د هیلث کیر لپاره ولاړ نسي او په خپل هیواد کې ان های کوالټي هیلث کیر ولرو او پیشنټ کیر مو تر ټولو ښه وي. ان شاء الله چې زمونږ ځوانان کوشش وکړي دغه هدف ته رسیدلی سو. ستاسو د اټینشن څخه مننه. تھینک یو. ګډ لک.